پیچونا می ډیل دیر غاړوي می لوټ پلوټ په عمر سړا یم لاری یم د کوټ. ګرانو ګلالو ملګرو، غلام احمد پښتون دا نظم چې ډېر د کمال نظم دی د نن نه شپېته کاله مخکې په 1960 کې لیکلی و. دې وخت کې غلام احمد پښتون د 20 کالو زلمی و. راځئ چې دا نظم واورو او د تخیل په وزرو ځان 1960 ته ورسو او د کوټ د لارۍ جاج واخلو چې په اوړي او جمی درګۍ ته چلیږي او کله په ګړۍ او کله په هریان کوټ کې ورانه ولاړه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. پیچونا می ډیل دیر غاړوي می لوټ پلوټ په عمر سړا یم لاری یم د کوټ. لاری د محمد یما زمانه کړي پرسان په ګټه خوشحالیږي زمانه منې نقصان. زارې کوم الله ته چې پې ولګوي چوټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. چلیږم درګۍ ته زه جمې هم د اوړي مخلوق کړم د کوټ نه د ټوټۍ او د خانوړي. ورانه په ګړۍ یم کله سپاریان کوټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. په ورځې د تاریخ را پکې کښېني ملکانو اکثر وې بوډۍ ښځې سدسکول وې هلکانو. بې وخته چې په دوی شي کلنډر وهي په سوټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. خاوند زما بخیل دی راله نه اخلي ډیزل پټرول مې سېزلي دي په ټول عمر یو ځل. خرڅ کړی ایمان دی د کاغذ په شین کې نوټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. قومونه ټول هوښیار دي دوی لاری ساتي د سیل بدبخته یم زه چې زما قوم دی ودمان خیل. په دوی کې سړی نشته چې په ما وکړي رپوټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. پښتون غلام احمد یم وینا کوم د غرضو کوم قوم چې په تکلیف زه علاج کوم د مرضو. فقرې چې مې د خولې وځي چغجی وي د اخروټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. نامه د شرافت لري عمل دل خراب مولا د تا دفن کې محمد په تراب. سړی نه ډنګر یې د ډوډۍ پسې خورې موټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. پښتون غلام احمد یم وینا کوم د غرضو کوم قوم چې په تکلیف زه علاج کوم د مرضو. فقرې چې مې د خولې وځي چغجی وي د اخروټ په عمر زړه یم لاری یم د کوټ. ډېر ښه ډېر ښه.